السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو ملګرو زه یم سیدالله حسن نظري تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو په نن ورځ کې ما تاسو ته د فیسبوک آی ډي د ښایسته کولو لپاره همدارنګه د فیسبوک آی ډي د سټایلش جوړولو لپاره 3 ډېر خوندور او په زړه پورې بایو راوړي دي چې واقعا کله تاسو په خپل فیسبوک آی ډي باندې ولګوئ ستاسو فیسبوک آی ډي به ورسره ډېره ښایسته او زبردسته ښکاري. نو زه تاسو ته دغه بایو درښکاره کوم او تاسو ته درښایم چې ما څه ډول بایو تاسو ته راوړي دي او ترتیب کړي مې دي. دوستانو د خپل دغه بایو طریقه ته درښایم. دغه 3 وړه بایو به زه تاسو ته د ویډیو لاندې ډسکرپشن کې واچوم. هغه کسان چې ډسکرپشن نه پېژني د ویډیو لاندې کوم لیکلی ټایټل چې ښکاري پر دغه کلیک وکړئ. لاندې کومه صفحه چې دې ته ډسکرپشن وایي دلته به تاسو ته دغه بایو پراته وي او یا هم دلته به کوم لینک پروت وي پر دغه لینک کلیک کوئ تاسو ته به سایټ راخلاص شي. په هغه سایټ څخه هم ترلاسه کولی شئ او همدارنګه زما ټلګرام چینل څخه هم ترلاسه کولی شئ. زما خپل ټلګرام چینل دغه دی. زه به دغه لینک تاسو ډسکرپشن کې واچوم یا هم تاسو دلته سرچ کړئ په دغه پورته ټلګرام ته چې کله راغلی دلته لومړی آټ ولیکئ بیا زما د چینل نوم ولیکئ. کله مو چې دغسې سرچ کړ نو اتومیټیک بیا تاسو زما چینل راځي. نو کله مو چې دغسې سرچ کړ نو زما چینل درته راځي. دلته هم تاسو ترلاسه کولی شئ. نو داسې چې سرچ کړئ زما چینل به سر کې درته راشي. دلته تاسو دغه چینل او ګروپ دواړه هر یو مو چې سبسکرایب کړ نو هغه کې تاسو بیا دغه ترلاسه کولی شئ. همدارنګه فیسبوک کې به د ویډیو نه پورته لاندې تاسو ته لینک پروت وي پر هغه کلیک کړئ او تاسو دغه بایو ترلاسه کړئ. لومړی بایو زه تاسو درښایم ملګرو. تاسو به دغه راواخلئ سامسونګ نوټ کې مثال په ډول تاسو پیسټ کړئ. دغه 3 وړه بایو دي ډېر خوندور بایو دي. نو تاسو په هر یو بایو چې خوښ یې هغه راواخلئ سمپل یې کافي کړئ او که ملګرو سایټ کې کومه ستونزه او بایو اوږد راغلی او تاسو بایو راواخلئ دلته یې بیا په خپله خوښه ترتیب کړئ. نو دوستانو کله مو چې بایو راواخیست رابه شئ خپل موبایل کې فیسبوک ته. زه د خپل فیسبوک آی ډي راخلاصوم. نو کله چې تاسو خپل فیسبوک آی ډي ته راغلئ دلته پورته راشئ خپل فیسبوک آی ډي پروفایل ته. کله چې پروفایل ته راغلئ دوستانو لاندې تاسو ته یو بایو ما لګولی دی. یو دغه بایو دی چې تاسو ته ښکاري دغه ما لګولی دی او همدارنګه بل بایو زه اوس تاسو ته درښایم. کله چې تاسو بایو لګولی وي په همدغه بایو باندې بیرته کلیک وکړئ او ایډیټ بایو باندې کلیک وکړئ او کله مو چې ایډیټ بایو باندې کلیک وکړئ دغه بایو تاسو مکمل چې مخکې لګولی هغه کلیر کړئ. دلته تاسو بل بایو ولګوئ. دلته تاسو به دغه بایو ورته پیسټ کړئ او په سیو اپشن باندې به کلیک وکړئ. همدغه بایو به ستاسو فیسبوک آی ډي لپاره سیو شي. تاسو ته ښکاري دوستانو دلته بایو ولګېده او که څه دوستانو تاسو دغه بایو مخکې مثال په ډول زه د بل بایو لګوم نو زه د بل هم راواخلم تاسو ټوله طریقه در وښیم. که چېرته تاسو په خپل فیسبوک آی ډي کې د بایو اپشن نه لرئ دلته بایو اپشن پکې نه وي راغلی. کله چې دوستانو تاسو خپل فیسبوک آی ډي ته راشئ او تاسو فیسبوک آی ډي پروفایل لاندې دلته د بایو اپشن نه وي لاندې سمپل راشئ دلته د 3 ډاټ چې کوم ښکاري ستاسو فیسبوک آی ډي کې پر دغه کلیک وکړئ او پورته لومړی اپشن تاسو ته راځي ایډیټ پروفایل پر دغه کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړئ دلته تاسو ته دلته اپشن راځي په دې کې به تاسو لاندې راشئ دلته تاسو ته بایو اپشن راځي. بایو اپشن چې راشي دلته په د ایډیټ اپشن ورته کلیک وکړئ او لاندې راشئ ایډیټ باندې کلیک وکړئ. دغه بایو تاسو خپله دلته ورسره نوی بایو هم زیاتولی شئ او هم دغه پخوانی بایو کلیر کولی شئ بل بایو لګولی شئ. نو دغه یې طریقه وه چې ما تاسو ته در وښوده. په دغه طریقه تاسو کولی شئ خپل فیسبوک آی ډي کې دغه 3 وړو بایو څخه چې هر یو تاسو خوښ وي هغه تاسو لګولی شئ. نو دغه ډېر سټایلش خوندور بایو دي چې ما تاسو ته ترتیب کړي دي او دلته مې تاسو ته راوړي. تاسو ته ښکاري هر یو بایو بیل بیل جدا جدا شکل او رنګ لري. نو دوستانو دا ویډیو چې په دې هیله چې دغه ویډیو تاسو خوښ شوي که مو چیرې ویډیو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ او دغه ویډیو د خپل دوستانو سره شریک کړئ. مننه ښه وختونه او ښې شېبې ولرئ.